السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله تعالی دې وکړي چې ټول روغ او جوړ خوشحاله وي. لایف خو صرف اور صرف زه په دې باندې راغلم دا د کرکټ ټیم باره کې نه راتلم. مایل پرېږده دا ورلډ کپ به خلاص سي بیا به راسم. نو اوس بالاخر مجبوره سوم چې لایف راغلم. څرنګه چې ما دا حالات ولیدل مخکې خو زه د وطن د عزت په خاطر د ټیم د خرابېدا په خاطر لایف نه راتلم. اوس خبره دلته داسې ده نه تنها چې باید چیرمین لرې کړلی سي حاجي عزیزالله فضلي صاحب. زه صرف د دې چیرمین نوم ته احترام لرم. هغه که هر څوک وي که یو سړی کار غلط کوي د ظالم خلاف باید مونږ ټول آواز اوچت کړو. ظلم داسې نه ده چې یو سړی راسې په تا بمونه واچوي او مړ دی کړي خپل خپلوان دې مړه کړي. دا هم یو ظلم ده چې یو څوک راځي د جوړ روغ ټیم خلک د ورلډ کپ نه 3 کاله 4 کاله 2 کاله مخکې یو پروګرام جوړوي چېرې دغه پلیرز دي دا ټیم دی دې ټیم سره به موږ مخکې ځو. د موږ دلته ټول سیسټم سرچپه روان ده. آیا د موږ ډېرونه زه خفه کېږم نه که څوک هر څه ووایي دلته چې دا کوم خلک غلطې خبرې کوي غلطې خبرې نه کوي. د هغوی د موږ د ټیم سره د لوبغاړو سره مینه ده. همدغه مینوال دی چې موږ ته الله عزت راکوي. همدغه مینوال چې موږ ته مینه راکوي. همدغه مینوال چې بیا خفه کېږي د هغوی زړه درد کوي. د موږ چیرمین صاحب حاجي عزیزالله فضلي صاحب محترم په تلویزیون باندې کښېني خبرې خو اسانه دي عمل پکار ده. چیرمین صاحب محترم په تلویزیون هغه ورځ مرکه کوله ناست وی چیرمین صاحب وایي چې د موږ د افغانستان د کرکټ ټیم مینوال چې کوم دي دا په کرکټ نه پوهېږي. ولې نه پوهېږي چیرمین صاحب محترم؟ ځکه نه پوهېږي چې حق خبرې کوي. څوک چې حق خبرې کوي همدغه مینوال دی. ګوره چیرمین صاحب زه تا ته احترام لرم په دې نه تا نوم ته احترام لرم ځکه ته د وطن چیرمین دا ټول وطن سترګې تاسو ته چې تاسو راسئ داسې غلطې پرېکړې کوئ غلطې خبرې کوئ نو خامخا به دغه مینوال راوچتېږي. دا وطن نه د عبدالله مزاري ځان ته ده چیرمین صاحب نه د تا ځان ته ده د هیڅ چا هم ځان ته نه ده. دې وطن کې که مالداره وي که غریب وي که هر څنګه وي هغه په دې وطن کې حق لري. ما ته خو والله سې زړه راځي په دې باندې چې یو ورځ چېرته هوټل کې کانټینېټل هوټل کې میلمستیا وه ایوبي صاحب وی وایي د ما هغه خور د ما هغه مور چې سپوږمۍ او لمر به مخ نه وي لیدلی بیت الله شریف طواف مو که وویلې چې مې چې خدای حمید حسن کامیابه کې خدای شاپور زدران کامیابه کې خدای اصغر ستانکزی کامیابه کې اصغر افغان صاحب داسې مثال نور چې کوم لوبغاړي نوروز منګل هغه وخت کې کوم لوبغاړي چې هغوی ټولو ته به یې دعا کوله افغانستان ته به یې دعا کوله. نو همدغه خلک دي چې مینه راکوي د موږ ټیم ته مینه ورکوي همدا مینوال دي. او ته راځې چیرمین صاحب دغو مینوالو باره کې خبرې کوي په تلویزیون کې چې دا مینوال خو باره نه پوهېږي. نه ولې نه پوهېږي چیرمین صاحب محترم مهرباني وکړه تا کوم داسې چیرمین صاحب ټیسټ کرکټ دې کړی ده کوم اوډیای دې کړي دي کوم لیول کرکټ تا کړی ده چیرمین صاحب؟ ته لږ راسه د ما سره یا د کوم بل لوبغاړي سره په تلویزیون باندې مخامخ کښېنه خبرې وکړه چې زه تا ته سر در خلاص کړم. که چېرته زه غلط ومه د ټول افغانستان خلک دی ما ته بد رد دی نه وایي بلکې ما دې په راومې دې زړی. زه خو تا مجبوره کړم چیرمین صاحب زه لایف راغلم. تا اوله غلطي دا ده کله چې ټیم ډېر ښه روان و صحیح ده ولې دې کپتان بدل کو؟ آیا د دې تا سره چې کوم کسان په دې شي کې ملګري دي د کپتان په بدلولو کې کپتان دې نه ده بدل کړی ظلم دې کړی د افغانستان سره دې خیانت کړی. کپتان په کوم صورت کې بدلیږي؟ دا ټول خلک نن سبا الحمدلله د مونږ تاسو په کرکټ پوهېږي. اوس هغه وخت نه ده 2019 ده دا د 9 وخت نه ده 2019 ده چیرمین صاحب. هر سړی په کرکټ باندې پوهېږي الحمدلله
تا چې کپتان بدل کړی ده اصغر افغان ولې دې بدل کړی د دې شاته ډېر غټ لاسونه دي تا سره چې کوم خلک ملګري دي انشاءالله تعالی دا به ټول خپله سزا ویني تا د وطن سره خیانت کړی ده تا د دې ولس سره زیاتی کړی تا د دې ملک سره خیانت کړی چیرمین صاحب زه تا ته د صاحب خطاب ځکه در کوم چې ته په یو چوکۍ ناست دی چې انصاف نسې کولی حقدار ته نسې رسولی په غلطو لارو روانې نو انجام به دې غلط وي او بیا راځي ګرمۍ دا مینوال وای افغانان نه پوهیږي ای افسوس افسوس چیرمین صاحب زم افغان یم تم افغان یې قسم په خدای چې دا کوم خلک څه غوسه کوي دا ځوریږي دا دردیږي ما داسې لیدلی دي منګه د نوروز منګل په کپتانۍ کې کانټیننټل کپ وګټو په 2010 کې کله چې منګه دوبۍ ایرپورټ کې وو د خوستو که د پکتیاو که د ګردیزو که د کوم چې خلکو کویت نه راغلي وو په ایرپورټ کې را سره یو ځای سول عکسونه یې اخیستل زړل به نو ته بیا دې خلکو د افغانستان دې غیرتمندو خلکو ته دې مینوالو ته وایي چې تاسو نه پوهېږئ تاسو کوم کرکټ کړی ستاسو کوم نالج دی ګوره چیرمین صاحب غلطي دې کړې ده په دغه تلویزیون به ته راځې د دې ټولو مینوالو نه به بخښنه غواړې بیا به دې زه پرېږدمه زه خو تا مجبور کړم زه در پسې لایف راغلم سبا به در پسې بل راځي اوله غلطي دې دا کړې ده چې کپتان دې بدل کو نه تنها تا کپتان بدل کو جوړ ټیم دې 2-3 کاله په یو ټیم کار روانو د دنیا قانون قاعده دغه ده کله چې ته یو غټ ټورنمنټ ته روانې د کوالیفایر راوند نه بعد ټیم د کوم ځای نه کوم ځای ته راورسېدو جوړ ټیم کې تا راوسته ګروپ بندیانې خو تا پکې واچولې ام ته پکې ګروپ جوړی چیرمین صاحب محترم برای مهرباني چې نه پوهېږې نور لرې سه دا کرکټ مه راته خرابوه په لیاز د خدای په لیاز د قرآن چیرمین صاحب او کوم خلک چې تا سره په دې مشورو کې دي انشاءالله تعالی همدغه د افغانستان غیرتمند ولس به تاسو په تیږو باندې ولي چې تر څو پورې اجاز الله فضلي ته چیرمینې زه د افغانستان نه ولایتي کرکټ کومه نه شپږیزه کومه نه ای پی ایل کومه د ما کانټریکټ په ډومیسټک کې سی کټګري کې $200 دی نه غواړم دا $200 نه د پیسو وګیم نه مې ټول عمر پیسو ته کرکټ کړی هر څه الله تعالی ورکوي موږ او تاسو عاجزه انسانان یو که زه اوس داسې ښه غږېږم ښې خبرې کوم سبا زه په یو چوکۍ په یو ځای کې راسم یا داسې ښه پرفارمنس وکړم بیا ځان بدل کړم دا ښه خبره نه ده ښه خبره دا ده چې زه څومره مخکې لاړ سم کامیابه سم بیا زه د دغو غریبو وطنوالو سره مینه وکړم محبت وکړم چیرمین صاحب کپتان دې بدل کو ډېر غټ ظلم دې وکړو ناجایزه دې وکړه ښه شهزاد محمدي غوندې لوبغاړی چې هغه ته گیم چینجر ویل کی گیم بدلولو والا لوبغاړی ده د مونږه دا نور ملګري دي نه خفه کي کوم سي په ټیم کې دي زه هر لوبغاړي ته احترام لرم ګلبدین هم د ما ورور ده ګلبدین ښه لوبغاړی د خو د کپتانۍ استعداد په هغه کې نسته سیده ګلبدین د مونږه ورور مې ده په خدای سي ورور مې ده ټول مې ورونه دي خو ګلبدین د مونږه د کوچ روزي خان صاحب سره په دغه میدان کې ملونجام یو سیمی فاینل 100 ونیوي منډې مونږه جوړې کړلې ګلبدین نایب صاحب د مونږ کپتانو په هغه وخت کې شهزاد کپتانو د مونږ د ټیم بیا شهزاد د آی سی سی طرف نه څه بندیز پې ولګېدو هغه لرې سو په هغه لوبه کې نو ګلبدین کپتان سو لوبډل مشر سو ګلبدین نایب صاحب کله چې ګلبدین نایب مشر سو 100 ونیوي د مونږ رنځونه وو په هغه میچ کې زه وم ورسره ګلبدین سره بالره حمزه اوتک وو مجیب زدرانو نو کله چې میچ شروع سو اټیک غالبا ما وکړو صحیح اوس راته یاد نه دی لیفټي بیټسمین د شینواری ده نوم مې اوس رانه هیر د بهیر شینواری وکړم چې شینواری د چپلاسې بیټسمین ده نو هغه ما نه 14 کڅورنز هغه ورکې واخیستل ما یو اور په هغه میچ کې کړی و مجیب زدران 2 اوره کړي وو او 2 اوره حمزه اوتک کړي وو خپله دغه کپتان صاحب ګلبدین نایب 4 اوره وکړلو سیده یو اویو کسو رنز ورکړو زه دا د ګیم حصه ده رنز ورکول یا ویکټ اخیستل دا قسمت معامله ده خو په کیپټنسي باندې ګلبدین نایب نه پوهیږي
نه تنها چې زه داسې لایف راغلم، ډېر خلک خو بیچارهګیان ډارېږي لوبغاړي، هغې خو وایي چې ولا بس دغه $200 هر څه دي. نه، $200 هېڅ هم نه دي. زه خو چرمینه تا مجبوره کړم. ګلبدین که دا د ما ویډیو وکتله ګوري، خو ډېر خلک برلېږي نه دې خفه کېږي. ګلبدین وروره، د ما ورور یې قسم په خدای چې دا چرمین تاسو په جنګ سره اچوي. خبره دا ده دا ټول افغانستان ولس تاسو ته موږ ته سترګې دي. زه چې اوس راغلم شرمېږم چې دا خبرې کوم، ځکه د ما سره ډېر دنیاوال لوبغاړي دي، هغوی به ګوري نو هغوی به وایي چې افغانان په خپلو کې سره په جنګ دي. بس ته نور چرمین صاحب ټول ټیم دې خراب کو، ټول ټیم دې غر کو پر کو. هغه ټیم چې دنیاوال د ورلډ کپ نه مخکې چې تلل، چرمین صاحب خو تا ویل همدا چیف سلیکټر دولت احمدزی چې تا راوستی اوس بیرته تا لرې کو، همدې ټولو ویل. CEO صاحب اسدالله سلیمان خیل به ویل چې د موږ دا ټیم به انشاءالله ټاپ 4 ته ځي، ښې لوبې به کوي. او بله ورځ همدې دولت احمدزي ویل چې د موږ دا ټیم نه دا توقع نشته چې دا ورلډ کپ راته وګټي یا ایشیا کپ وګټي. ولې دا خو هغه ټیم ده چې ایشیا کپ کې غټ ټیمونو د هندوستان غونته ټیم باندې شهزاد سینچري وویل، او دغه ټیم و که نه، بل ټیم خو نه و که نه، همدا ټیم و. ولې دا ټیم داسې غرق سو؟ خو د تاسو د سیاست ښکار سو. په لیاز د خدای، په لیاز د قرآن ټیم مه خرابوئ. چرمین صاحب نور مهرباني وکړه، بیا به اوس لندن ته تللی، ټوله دنیا دې راغونډه کړې ده. مه کوه داسې چرمین صاحب، زه شرمېږم چې دا خبرې کوم، ځکه څنګه چې زه عزت لرم چرمین صاحب محترم، داسې تم عزت لرې، پلار لرې، مور لرې. پلار دې الله وبخښه وفات سوی سره د ټولو مؤمنانو مسلمانانو. زه هر مسلمان ته احترام لرم، څنګه چې ما ته خپل عزت ګران ده، داسې هر مسلمان هر افغان ته عزت ګران ده. د ما د لایف راتلو دا مقصد نه ده چې خدای مکه زه تا بې عزته کړم یا ګلبدین نایب بې عزته کړم. قسم په خدای چې د شهزاد محمدي سره دومره غټ ظلم کړی، دا د شهزاد سره ظلم نه ده، د افغانستان سره خیانت ده. د افغانستان سره تاسو بې وفایي وکړله. شهزاد خو داسې لوبغاړی داسې دا ټول ټورنمنټ درته ځان ته د یو طرف ته کاوه. شهزاد چې په کوم میچ کې وچلیدو، میچ به درته بالکل نقشه بدلوله. یو شهزاد 10 لوبغاړي بل خواته نه دي برابر. نو په دې دا نور لوبغاړي دې مانه نه خفه، دا خو یو حقیقت ده، ټول یې پیژني شهزاد. او شهزاد بیچاره په چیغو چیغو زاړي چې زه لوبه کولی سم. ها په کرکټ کې ما سره خپله داسې سوي دي، د مونږ د السټي 500 اوریزه میچونه ورک روغومه، خو د میچ په منځ کې نور علي زدران شاټ ووید، تړمین ته غالبا بال لاړ، که فاین لیګ ته ما سې منډه کړه، یو دم مې ملا کې بریک راغی، صحیح داسې بریک راغی، بال پسې نه سو تللی. بیا دې باندې ووتمه، ډاکټر ستن من راکړله، ښه سومه رالم، 15 اوره مې کړي و، 15 اوره مې نور وکړلو. بعضې انجریانې داسې وي چې هغه راسي، خو یو ورځ 2 ورځې ریسټ باندې بیرته سړی کور سي، هغې یې پوره سي. نو شهزاد هم دغه مسله وه، پښه یې واوښتله، ډاکټر ورته وایي چې 2 ورځې ریسټ وکړه، درې صحیح کېږي. او چرمین صاحب دا چې ته د لوبغاړو سره ضد کوې، بدماشیانې کوې، اکړخانیانې کوې، دا خو ته د افغانستان سره خیانت کوې. نه تنها چې ته د چرمینۍ نه لرې سې، باید د تا نه دا پوښتنه وکړلی سي چې ولې د کپتان بدل کو، د دې شاته د چا لاسو ولې بدل سو، باید د دې نه پوښتنه وسي. قسم په خدای افغانانو، غیرتمندو افغانان چې نن راجګ نه سئ، که زم غلط غږېږم، تاسو دې په خدای قسم چې ما به هم نه رانیسئ. سه هر څوک غلط وي، زه خدای یوه دعا کوم، ای الله تعالی هر هغه څوک چې په صحیح مانو په هره جامه په هر لباس کې خپل دین وطن ته وفاداري الله سرلوړی او کامیابی لري، هر هغه څوک چې په هره جامه هر لباس کې د خپل دین وطن خلاف الله تعالی تور ته هدایت وکړي، تور ته هدایت وکړي، تور ته هدایت وکړي. الله که د هدایت ورنی نور یې واخلي. الله دا وطن د مونږ تاسو مور پلار ده، دې سره باید مونږ خیانت ونه کړو. همدغه ټیم، همدغه لوبغاړي په څومره خوارۍ او تکلیفونو دا ټیم جوړ سوی ده. نن که راشد ارمان ده، خو د دې نه مخکې به د چا لاس و. نن که نبي ساخیل د دې نه مخکې به د چا لاس و، چا به ورته خواري محنت کړي. هر هغه چا چې د ویښته قدرې د خیر کار کړی، الله دې دا دنیا او هغه دنیا ښایسته کړي. راځمه خبرې دې ته چرمین صاحب محترم،
تا ته وایم چیرمین صاحب ته به دا د ما ویډیو ګورې صحیح ده په لیاز د خدای چیرمین صاحب نور دا ټیم مه خرابوه برای مهرباني دا بل میچ ته دې ګوره چیرمین صاحب همدغه افغانان در پسې راجګېږي دا کوم چې تا ته چیرمین صاحب وایي که نه قسم په خدای په دغه چمن وزیري کې به دې راځړوي چیرمین صاحب نه تنها تا سره چې کوم ملګري دي چې د کپتان په لر کولو کې تا سره دا فیصله کړې ده په خدای سې غوټولو وطن سره خیانت کړی ځکه چې یو ټیم کله ورلډ کپ ته ځي هغه ته باقاعده خلک کیمپونه لګوي د دې دپاره نه لګوي چې هغه فضول پیسې ولګوي صحیح ده د دې دپاره لګوي چې هغه کمبینیشن د ټیم ورک د ټیم یووالی اتحاد اتفاق جوړ سي د دې باید د حقیقت نه باید فرده جګه سي د ما د میډیا والا ورونو نه د غیرتمندو افغانانو نه ته دې افغانانو ته په کرکټ نه پوهېږې په کرکټ خو چیرمین صاحب چې حقیقت ته راسو والله زه شرمېږم چې تا ته وایم چې ته نه پوهېږې ځکه نه پوهېږې چې تا دومره غلطه فیصله کړې ده چیرمین صاحب چې تا اصغر افغان د دنیا ورلډ تبصره نګار کوم چې په کرکټ پوهېږي د تفسیرې پکې هغه وایي چې ګریټ کیپټن په دنیا کې دریم کیپټن ده په وینینګ کې تا هغه چینج کو د خدای ظالمه ولی د دې جواب به ته څنګه ورکوې ته به ولې په لندن کې پناه اخلې تختې به خو بیرته خو دې کابل ته راځې که نه دا خو نه ده چې تا کپتان بدل کو او خلک به دې پرېږدي او په دې باندې اوس خلک غلطۍ د قربانۍ وزه دې د هغه نه جوړ کړی دولت احمدزي بیچاره نه او د باچا حسین بیچاره نه همتا راوستل دا سلیکټران چیف سلیکټر دولت احمدزی تا راوستو سلیکټر دی کوی او باچا حسین تا راوستوی سلیکټر دی کوی او نن دې دواړه بیرته لرې کړل دا دې ځکه لرې کړل چې ته د خلکو په سترګو کې خاورې وراچې دا خلک اوس نه غلطېږي د هغه افغانان د 2019 ده په والله د ما په دې خبرم پوهېږي چې مزاري د خدای دپاره لګیا ده که د کوم مطلب دپاره لګیا ده په تام پوه سول د افغانان چیرمین صاحب عزیز الله فضلي چې تا دولت احمدزی ورسره باچا حسین ولې لرې کړل صرف د خلکو پام ورغلطوي چې دا خلک په دې غلط کې چې ما خو دا 2 کسان لرې کړو جرم دولت احمدزي و باچا حسین نه ده کړی جرم تا کړی ده چیرمین صاحب عزیز الله فضلي باید تا نه دا پوښتنه وسي ټیم ټول تا خراب کړی ده ټول ماحول تا خراب کو اوس د دې په لر کولو باندې ته خلک غلطه چې ته لرې نه سې که نه چیرمین صاحب عزیز الله فضلي والله که دا یو افغانم پرېږدي او بیا راځي دغو افغانانو ته په تلویزیون باندې وایه چې دا تلویزیون باندې ته کېنه او غټې خبرې شروع کړې یا زه اوس لایف راغلی یم شروع سم زه به دا خبرې کمې هر میډیا والا کېنی ورته کوم که هر څوک مې کېنی هر چېرته مې غواړي دا خبرې ورته کوم ځکه دا د مونږ فریضه ده دا به مونږ وایو حق خبرې به کوو ځکه الله تعالی غیرتي بادشاه د غیرتمند خلک خوښوي بیکاره خلک نه خوښوي تا دا 2 کسان بیچارهګیان دې راوستل سلیکشن ته او بیرته دې لرې کړل ولی ته په دې باندې خلک غلطه چې ما خو والا دولت احمدزی د دندې نه لرې کو دا یې غلطي کړو چې کپتان یې لر کړی نه 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 عزیز الله فضلي ته په دې نه خلاصېږې تا ډېر غټ خیانت دی دې ملک سره کړی خدای خبر تا دې چا نه پیسې اخیستې دي بلې دنیا نه چې زه کپتان بدلومه ولې د ټیم تباه کو ټیم خو دې هلته غرق کو چې کله د کپتان بدل کو د ټیم هغه روب داب دې ختم کوی ګوره کپتاني ما خپله د خپل ولایت بلخ تقریبا داسې وبله 2009 نه را په دې خوا زه کپتان یم یو کال ما کپتاني نه ده کړې بل هلک و اسدالله متاڼی کپتاني داسې نه کېږي دلته بیا سپیشلي په افغانستان راسه سوال زاري ورته وکړې په سوال زارونه دلته به لیک ټایټ اوسېږي د کپتاني استعداد ښه لوبغاړي ډېر وي خو ښه کیپټن نسي جوړېدی ښه لوبغاړي ډېر وي خو ښه کوچ نسي جوړېدلی تاسو به کتلي چیرمین صاحب محترم خلک په دې مه غلطه وه چې تا چیف سلیکټر دولت احمدزی او باچا حسین لرې کو خلک به په دې غلط سي او دا دې بیا وویل چې زه سیو هم صرف د ورلډ کپ پورې د اسدالله سلیمان خیل دې ته به آزاد داسې کېږي چې هر چا سی وي جمع کړل او هغه کامیابه سو هغه به سیو کېږي آیا ته دې وخته پورې پاتې کېږې تا خو ډېر غټ ظلم کړی ده زه خو لایف نه راتلم د وطن د عزت په خاطر د لوبغاړو د اتحاد و اتفاق په خاطر باندې لایف نه راتلمه صحیح ده
خو تا مجبور کړم جز الله فضلي چې ته د خلکو په سترګو کې خاورې وراچې. باره الله دې بس چیرمین صاحب تا ته د نیکو هدایتو کې سره د مونږ سره ټولو مسلمانانو خبرې خو ډېرې زیاتې دي. که زه غږېږم ټوله ورځ په کرکټ درته غږېدی سم. صحیح ده. ملګرو چا چې سلامونه را لېږلي دي ډېر زیاتو بخیسې جواب مې نه درکړی. وعلیکم السلام، مننه، خوشحاله اوسئ. زه چې لایف راغلم په دې نه یم راغلی الله مکه چې د خپل وطن بدنامي وکم. دا وطن د مونږه مور ده، د مونږه پلار ده، د مونږه ځان ده. که نن زه عبدالله مزاري یم، که راشد ارمان ده، که نبی عیسی خیل ده، که ګلبدین نایب ده، که هر لوبغاړی، که اصغر افغان ده، که شاپور زدران ده، که شفیق الله شفق ده، که افسر زازی ده، که نورالحق ملکزی ده، کوم ډېر داسې لوبغاړي دي چې د پردې شاته دي، ښه تکړه لوبغاړي دي، هغه ټول د افغانستان د وجې نه دي. د مونږ غونته ډېر خلک ګرځي. زه څه وکم؟ زه خو دا د لایف راغلم حق وینا به وکم، د خدای دپاره به یې کوم، د خپلو وطندارو دپاره به یې کوم. زه خو دا نه سم کولی چې ته ماته $200 راکوې او زه غلی پاتې سمه. په $200 باندې موږ خپل ځان په 2 لکه په درس جهان باندې قسم په خدای که دا د وطن سره خیانت وکم په درس جهان باندې. نو چیرمین صاحب مجبوره دې کړم، په ولسې مجبوره سوم مینوالو غیرتمندو افغانانو. همدا چیرمین بل ورځ ناستو په ملي تلویزیون که کوم تلویزیون کې مرکه وه، دی وایي چې د منګه افغانان په کرکټ نه پوهېږي. څنګه نه پوهېږي؟ ظالمه دی خدای. همدغه غیرتمند افغانان دي چې د دوی دعاګانې دي، د دوی مینه ده، د دوی محبت ده. په کرکټ خو دا نه ده چې زه کرکټر سم زه به ډېر زیات پوهېږم. کیدای شي یو بل سړی ما نه زیات پوهېږي، تا نه زیات پوهېږي. چیرمین صاحب ته چې د افغانانو ته داسې یو خبره کوي چې دا په کرکټ نه پوهېږي، ته خو ما ته خپل داسې ریکارډ راوښیه. نن سبا خو چېر سړی دا د الحمدلله ټول تعلیم یافته دي، په کرکینفو کې دې ورکړي چې یار عبدالله مزاري یا مثال راشد ارمان یا مجیب زدران یا نبی عیسی خیل، تا دې م ورکړه جز الله فضلي، ته راځې پکې. اوس خو ټوله خبره ښکاره ده، د انټرنیټ زمانه د 2019 ده، ته افغانانو ته د ناپوهونکو لقب ورکوې. الله دې تا ته د نیکو هدایتو کې چیرمین جز الله فضلي ټول ټیم دې خراب کړی. قسم په خدای که نه چې دغه افغانان به تا په تیږو ولي. زه دې مجبور کړم چې زه لایف راغلم جز الله فضلي. غټ خیانت دې کړی، غټ جرم دې کړی. نه تنها چې ته د چیرمینۍ نه لرې سې، باید د تا نه مکمل دا پوښتنه وسي چې کپتان اصغر افغان تا ولې لرې کو؟ جرم یې شو دغه جرم و د اصغر افغان چې راغی په شکېدلې نس باندې په اپریشن باندې ټیم روانو، دا ورلډ کپ به اوس نه و. همدغه خدای مونږ راویستو دې ورلډ کپ ته، ټول ټیم و، خو اصغر افغان پکې زیاته حصه وه چې راغی بیرته یې ټیم لیډ کو، کپتان سو، ټیم یې درته ورلډ کپ ته ویستو. او ته هغه ته د هغه په بدل کې دا سیله ورکړله، د کپتانۍ نه د لرې کو، په میچونو کې د کېناو. مخکې به ټیم هلته په میدان کې جوړېدو، اوس د کابل نه سلیکشن ورکېږي. ولې؟ چیرمین صاحب محترم، دا خلک ټول پوهېږي. د موږ یو ملګری و
پاکستان کې تبلیغیانو به ولی ځان سره وایي کابل ما ماته پاسه خبرې وکړه هغه ورته وی چې خبرې نه وي داسې عجز غوندې و ساده سړی و نو هغه ورته وی چې خدای مو وبخه ټول پوهېږو چې غوا توره ده پوهې سپینې دي دا ټول خلک پوهېږي چې غوا توره ده شودې سپینې دي چیرمین صاحب محترم بار بار درته چیرمین صاحب محترم وایم غلطه خبر ځکه نه کوم چې تم دوست هم لرې دښمن هم لرې خو ته غټ دښمن د افغانستان یې تا غټ خیانت کړی دی دې وطن سره قسم په خدای چې محکمه کېږي به چیرمین صاحب عزیزالله فضلي ته خو دا وایې که نه چې خلک به زندان ته لاړ شي ته به اول ځې انشاءالله تعالی که لاړې نه همدا کوم څومره خلک چې دي دا ټول دی وایي چې مزاري ته دروغجن وې دروغ دی ویلي زه چې په ښه بد پوه سوی یم د الله سره مې دا واده کړی چې 2 کاره به نه کوم د اسلام او د وطن خلاف به نظم که ټوکړې ټوکړې م سم دا مې د الله سره واده کړې ده اجاز الله فضلي په خدای پاک مې د قسمې چې دا ټوله دنیا هم در سره ودرېږي بیا به هم ته ناکامه کېږي بیا به هم ته ناکامه کېږي ځکه تا د ملک سره خیانت کړی تا د وطن سره بې وفایي کړې ده تا یو داسې کپتان لرې کړی د کپتانۍ نه قرآن دې کړی دروغ دې ویلي دي ولې چې زه به د وطن سره خیانت نه کوم بیا دې هم خیانت وکړو واجد الله فضلي ولې جرم څه و د کپتان چې تا د کپتانۍ نه لرې کو یو لوبغاړی دا نه د خدای دپاره خبره کوم ټول د مارونه دي جاوید احمدي باندې 2-3 کاله نه کار روانو په ماشین باندې به ورته کوچ جاوید احمدي ته به ماشین باندې کوچ په 1960 کې هر ځوان لوبغاړي ته زه احترام لرم منګه سینیر لوبغاړي به دغه ځوان تشویقوو او مونږ کړي داسې بارو بار الله دې نه کوي چې سینیر کوم لوبغاړی به راځي د جونیر باندې به ظلم کوي نه 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 د مونږ تاسو دین اسلام دا وایي د مشرانو به عزت کوئ په کشرانو به شفقت کوئ بیا مونږ څنګه داسې غلط کار وکړو چیرمین صاحب غټ ظلم دې کړی اجاز الله فضلي غټ خیانت دې کړی ته او د تا سره چې کوم 3-4 کسان دي چې کپتان مو لرې کړی ده تاسو نه به باقاعده پوښتنه کیږي کرکټ د تباهي لور ته تا روان کړی په والله چې حساب به یې ورکوي اجاز الله فضلي ته به څومره وخت چیرمین وې ته به څومره وخت نور چیرمین وې یو کال به یې کیدای سي نن د خدای پاک لرې کړي د خدای په در کې هېڅ کمی نسته ټول عمر دی چې تر څو ته چیرمین یې زه یو کرکټ نه کوم د افغانستان نه کلب کرکټ هم نه کوم د افغانستان چې ته چیرمین وې اجاز الله فضلي چې تر څو ته نه یې لر سوی زه به ګورم صحیح ده که نه چې ته څنګه نه لرې کېږې د چیرمینۍ نه قسم په خدای چې ته ظالم یې دی د افغانستان ولس سره تا د افغانستان سره خیانت کړی دا نه د زه اوس په فیسبوک لایف رالم ولا زه داسې تکړه بهادر سړی یم نه 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 باید حقیقت وینا وکړو الله زور ده حق زور ده خیانت دې کړی ظلم دې کړی زیاتی دې کړی اوس خو د افغانستان هر وګړی هر څوک په کرکټ پوهېږي اوس خو هغه وخت نه ده چې په کوټه کې به کېناستو ولا 6 کسانو به سلیکشن کو چې چاته به 4 کسانو رایه ورکړله بس هغه ښه لوبغاړی دی نه اوس خو په پرفارمنس باندې سلیکشن کېږي ولی آیا کپتان چې تا لرې کاو د دې نه مخکې ټورنمنټ خو کپتان پرفارمنس هم کړی و دا بانه خو دې هم نسته چې اصغر افغان پرفارمنس نه دی کړی ځکه مې لرې کړو صحیح ده اوس دا ورلډ کپ ته چې موږ روانو تا کپتان لرې کړو په دې کې زه درته 100% کې یقیني وایم
چې تا جګ جنګولی دی چا سره څه کار دی کړی د چیرمین صاحب دا به ته کینې په ټي باندې ته به معلومات ورکوې چې په دې وجه ما اصغر افغان د کپتانۍ نه لرې کړو کپتانۍ نه تا لرې کړی ده او اوس د ختم کو دولت احمدزی بیچاره او باچا حسین د قربانۍ وزې د هغو دواړو نه جوړې کړلې ولې څه ظلم دی وکړو ظالمه خدای ته به څه جواب ورکوې ای اجاز الله فضلي ټول ټیم د ټوکړې کو د ټیم هغه روب داب تا ختم کو کپتان خو دې لرې کو ځه شهزاد بیچاره دی ولې بیا راولېږو ښه دا خو نه دي خبرې چې تاسو په شهزاد باندې تور لګوئ چې شهزاد پاکستانی ده نورو ملکونو ته کار کوي دا کوم انصاف ده ته راجګېږې یو اتل باندې یو داسې لوبغاړی باندې چې هغه ته دنیاوال ایریان دي په سوچونو کې دي چې د افغانستان ټیم څنګه لوبغاړي پیدا کړي دي او ته په هغه تور لګی چې دا پاکستانی ده دا د بلجي ده خدای دې کې یو سړی د امریکې وي د برطانیې وي د هر ملک چې د موږ د وطن دپاره لوبه کوي موږ په افتخار کوو او شهزاد خو مومن ده ته هغه ته وایه چې دا پاکستانی ده اوس خو هغه وخت نه ده د سوشل میډیا وخت ده که ته په تلویزیون باندې هر څومره کښېنې خلک درپسې راځي همدغه فیسبوک کې دې راګیروي قسم په خدای که دې پرېږدي چیرمین صاحب دا خلک تا نه به د یو شي پوښتنه کوي او ته به انشاءالله دغه د عبدالله مزاري ویډیو داسې نه ده دا د خدای دپاره دا ویډیو ده د افغانستان دپاره دا ویډیو ده ظلم دې کړی چیرمین اجاز الله فضلي خیانت دې کړی زه بیا م وایم چیرمین صاحب زیاتی دې کړی ظلم دې کړی قسم په خدای سي ظلم دې کړی په والله ظلم دې کړی کله چې ته نوی چیرمین راغلی اما درته وویل چې چیرمین صاحب مالی خپل ځان مې هر څه مې تا نه قربان خو چې صحیح فیصلې کوي او تا چې کله غلط کارونه شروع کړو زه به دې خلاف کېږم نور خلک به دې خلاف کېږي که زم غلط کار کوم اول به کوم چې حق پرسته خلک یا به د امام خلاف کېږي غلطي چې هر څوک کوي غلطي ده چیرمین صاحب ټوله غلطي تا کې ده ځکه اوس د خلکو په سترګو کې خاورې وراچوې چې والا ما خو دولت احمدزی لرې کو او باچا حسین مې لرې کو دا خو دا مطلب چې هغې غلطې فیصلې کړې دي چې هغې فیصلې کولې خو تا ته یې وړاندې کړلې بیا پې تا دسخط وکړو ته دې څه شي بیا چیرمین یې هغې دې لرې کړل د افغانستان خلک غلطه چې والا ما خو 2 کسان لرې کړل دولت احمدزی مې لرې کو او باچا حسین بیچاره مې لرې کو او اسدالله ته هم بس یو څو ورځې د دا ورلډ کپ تیر سي بس اسدالله به هم لرې سیو سلیمان خیل ټوله مسله خو تا خرابه کړې ده چیرمین صاحب محترم اوبه خو له پاسه راخړېږي اوس د افغانستان خلک هغه خلک نه دي په هر څه باندې پوهېږي او چیرمین صاحب اجاز الله فضلي ظلم دې کړی زیاتی دې کړی ډېر غټ ظلم دې کړی اول ظلم دې دا کړی دا ظلم تا نه تنها چې د اصغر افغان سره دې کړی په والله د افغانستان سره دې خیانت کړی باید د دې پوښتنه تا نه وسي نه تنها چې ته د چرمینۍ نه لرې سي تا نه باید د یو شي پوښتنه وسي د دې شاته ډېرې خبرې دي ګوره بعضې خبرې دي چې زه دلته کول نه غواړم چرمین صاحب بیا ډېر سړی بد ښکارېږي بې خاندانه سپک معلومیږي ډېرې خبرې دلته دي مخکې مې هغه یو خبره وکړه هغه جاوید احمدي هغه هم ډېره دننې خبره ده خو مجبور سوم چې ومې کړله صحیح ده ډېر غټ ظلم دې کړی ډېر غټ زیاتی دې کړی ده نو چیرمین صاحب ته خو څه په لندن کې پناه نه اخلې بېرته به راځې که نه لندن نه دې بیخي راته د مارکو د شریخ دوکانونه دې جوړ کړي دي لاړ سه او راسه څه خبره ده دا دومره پیسې سته هلته لګوې دلته چې دا ډومیسټک پلیر بیچارهګیان په دې ګرمۍ کې منډې ترړې وهي خواري کوي په هغې خرچه که که نه تا نه خو داسې څوک تا نه به داسې پوښتنې څوک وکړي که نه چې ته به بیا د جواب هم نه یې ټول کرکټ دې خراب کوی چیرمین صاحب اجاز الله فضلي ګوره کرکټ دې خراب کړی نور زه هیڅوک نه ګرموم
ټول ته مجرمې او در سره چې کوم 2-3 کسان دي هغه مجرمین دي. د تاسو نه صرف دا نه چې دا پوښتنه وشي چې اصغر افغان هم ولې لرې کو د کپتانۍ نه، باید دا پوښتنه هم درنه وسي چې دې شاته څه راز و، آیا چا نه پیسې خوړلې دي؟ کیدای سي د میچ فکسرانو سره تاسو مخکې نه خبرې کړي، خدای مګه داسې نسي وایي مالګوم یمان بای چې ایمان ته هم نقصان ونسي. خو په دې خبره صحیح خبر نه یم چې تاسو پیسې خوړلي کم نه دي خوړلي. تاسو چې کپتان لر کړی ده د دې شاته ډېر غټ لاسونه به وي، ټیم مو تباه کو، ټیم مو غر کو. ولې نن زه مجبوره سوم لایف راغلم، ځکه راغلم خپل دین خپل وطن د غیرتي ولس دا درس را کړی ده چې د ظالم خلاف به درېږي. عبدالله مزاري که دا سر مې لاړ سي که نه د ظلم خلاف یم، که ظلم هر څوک کوي، که د ما ورور کوي، که د ما خپل کوي، که د ما دوست کوي، ظلم ظلم ده. صحیح ده؟ تا خو دومره غټ ظلم وکړو، جوړ ټیم دې خراب کو، یو ریزن خو ووایه چې په دې وجه باندې ما کپتان بدل کو. وجه څه وه؟ اوس به ګلبدین خفه کېږي، ګلبدین هم د ما ورور ده، موږ ټول یو بل سره بیا بیا وینو. همتا سره به هم زه وینمه، همتا سره به هم زه وینمه، خو چې زه کومې خبرې کوم زه 100% پې مطمئن یم، ایمانا وجدانا. د ما ضمیر ما ته دا اجازه راکوي چې زه تا خلاف وغږېږم. چیرمین صاحب محترم، هره خبره چې سړی کوي باید 3 وارې وتلي بیا یې وکړي. دا خلو باندې خو موږ او تاسو د خلکو سره خیخي کوو، خپلولي کوو، لور ورکوو، خور ورکوو، چا نه لور کوو، چا نه خور کوو. دا خو خلو ده. په دې خلو باندې ته راسې په تلویزیون باندې کښېنې چې د افغانستان دا خلک ډېر څنګه نه پوهېږي چې نه پوهېدلی خو خبرې به یې نه کولې. همدغه خلک دي، قسم درته خورم چې دغه خلک دي چې دې کرکټ ته دا مینوال نه یي که نه. اوس میدان کې د موږ ټوله ورځ لوبې کوو، چې مینوال نه یي نو تس دیوالونو ته به لوبې کوو لګیا به یي. اوس 4 ډے اصلي کرکټ خو ټیسټ کرکټ ده، صحیح ده، خو چې 4 ډے میچ یي څوک هم نه، ټوټل 10 کسان نه میدان کې، چې په تلویزیون باندې یا 10 اوریزه یا 20 اوریزه لایف لوبه یا شپږیزه یي، څومره دنیا ډکه یي. ښایستوالی د کرکټ لوبغاړي دي، همدا مینوال دي. ته خو د یخ هر کنډیشن ته ناست دی او پر کنډیشن موټر کې ځې راځې. و چیرمین صاحب بیا دې دا لوبغاړي سره بې اتفاقه کړل، ولې؟ د دې باید ته جواب ووایه، د دې به ته جواب ووایه. چیرمین صاحب دا مې درته خبرې ډېرې زیاتې دي، مینوالو ډېر زیات وبخئ. چا چې سلامونه را لېږلي سلامونو ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډېر زیات زه پوهېږم د ما نه به ډېر زیات خلک داسې خفه یي. یو کس په خدای راته ویل که نه دا به ډېر داسې خلک یي وایي ډوډۍ خوند نه راکوي. د بار نه ملکونو نه ما ته خلک میسج کوي چې مزاري صاحب دا څه کیسې روانې دي. سار مې چای چکوی تنور والا نه مې ډوډۍ راخیستله، وایي مزاري صاحب دا څه کیسې دي. اوس ډېرې خبرې خو مګر چاته داسې خبرې دي چیرمین صاحب محترم چې زه کول نه غواړم، خو که ته داسې کارونه کوې مجبوره به سم چې هغه نورې خبرې ټولې زه بیا وکړم. او که نه چیرمین صاحب مه کوه. ګوره که نه زه خو دا نه غواړم چې خدای مکه تا ته غلط نوم واخلمه. اجای جزلا فضلي صاحب مهرباني وکړه چیرمین صاحب نور کرکټ مه خرابوه. زه قسم درته خورم چې دغه ټیم به میچونه ګټي، خو چې ته لرې سې ته دا ټیم پرېږدې. ټول هلکان دې په خپلو کې سره واچول، د خپل چوکۍ د بچ کولو دپاره دي. هغه بېچارهګۍ دولت احمدزی او باچا حسین د قربانۍ وزه دې تېنه جوړه کړله، را دې وستلم خپله دواړه او خپله همدغه اسدالله تا خپله راوستو. بیا د یو بل ورځ اعلان وکړو چې اسدالله سلیمان خیل به هم لرې کېږي د ورلډ کپ نه بعد. ولې؟ څه وجه ده؟ چیرمین صاحب محترم ټول ټیم دې خراب کو، ټول افغانستان سره دې خیانت کړی وی. اجای جزلا فضلي چیرمین صاحب تا د وطن سره خیانت کړی چیرمین صاحب. قسم په خدای چې د وطن سره هر څوک خیانت کوي هغه به الله تعالی په دې دنیا هم ذلیله کوي، په هغه دنیا به هم ذلیله وي. که هغه ته وې
که هغه زه وم که هغه بل هر څوک د دې وطن سره چې څوک هم خیانت کوي الله تعالی به ذلیله کوي الله به تباه و برباد کوي یا 2 کاله نه کوچز کار روان کړی و چې ورلډ کپ مین صاحب عزیز الله فضلي ولې هغه دیم ټیم نه بار کو نور داسې عثمان غني دی بار کو شاپور زدران چې سینیر ایکسپیرینس تجربه کار کړل چې د خلکو په سترګو کې خاورې ور واچوي ظلم دې کړ تنه ختم سوی زبا او زه بیا هم ډېر مینوال پوښتنې کوي ما ته وایي چې داسې به ټول پرېږدي نوروز لاړو زو نور لوبغاړي به راځي خو صرف اور صرف چې زه مخکې غلی یم په کارو ډېر مخکې ما کړی وی چیرمین صاحب محترم دا لایف ویډیو خو د ډېر غټ خیانت دی د دې وطن سره دلته زه روان یم څو تیز بالر داسې نه لرو او ته ماته الراونډر داسې یادوې دغسې میرویس اشرف دغسې و